تكون الأول ما جيت بخيرات ميراجي وخديك يا وكو شكي لوجي خيجي خل خيرات جدا منك نسوق بدي لا كان تفوسو كما كان جيت خيرات تكن كذا بخبل أول دي بلك دي تراسم بيدي خكتك دي تراسم داري شيء لا يا فاكر وجي لك أنا كشيت رواني سجل هو كم جانا نادي بركلنا خير خبي ما بيني بركي كشيت خيرات ميرات نو يا يوزيك خو كرتونا براتو ولا كشي خيراتو او ها جودي شروع ده زوی مزر لاړ شه چې دنه ختم نشي جاي خو دې په خوږي من خوشاله کا بس ځان بس زر ورځه ته چې نو سپي غم شه زر ورځه چې خیر کار شو خندن خیر سره به خېټه ولا شو خدا دې الله مالک. السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام. ستړي مشه مېلمنو په خیر راغلی. ملک صاحب دی. ملک صاحب دی راځي شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. خیر ملک صاحب خیر. کینه مهرباني وکړئ. ملک صاحب دی مېلمنو ستا تاسو کول وای ملک صاحب سره ملاوي. خیر خو مېلمه څنګه را پیښه وکړه. خیر ملک صاحب خو مونږ خیریه موسسې د خوان راغلي ستاسو په دې کلي کې چې کونډې یتیمانې او خوار غریبي هغې نومونه به تاسو ولیکئ دا مهرباني به وکئ او موږ ته به راکئ چې هغوی سره د دې خیریه موسسې د خوا مدد کور مو ودان ډېره زیاته مننه چې زمونږ کلي ته راغلئ او د کونډو او د رونډو یتیمانو پوښتنه کوئ. وګوره ملک صاحب د هغې کسانو نومونه موږ ته راکړه چې په حقیقت کې هغوی حقدار وي چې موږ د حق په هغوی وسپارو. ګورئ ته بېغمه شه زه به درته د داسې خلکو نومونه درکم چې د سبا یي او د بېګا یې نه یي. ښه ډېره ښه ده ملک صاحب موږ به اوس لاړ شو خو دا کار مې د خیره سره تاسو ته وسپارلو او دا زموږ کارت دی بیا موږ سره په دې کار رابطه وکړئ او ډېرې په نږدو ورځو کې دا کار چې څومره زر کېږي چې موږ ته به یې ووایه. زه خو یم تیاره غرمه ده کښېنې ډوډۍ را سره وخورئ بیا به لاړ شئ. بس الله مې عزت وکړه خوشحاله اوسئ زموږ خپل ځای دی او انشاءالله بیا ضرور راځو خو دا کار درنه هیر نه شي. بلکل بېغمه شه انشاءالله. السلام علیکم. زه یې الله مل شه په مخه مخه شه په مخه مخه زه یې الله مل شه په مخه مخه. یاره شریف خان وروره ډېر وخت نه مې دا یو خبره په دې زړه کې ده. څه خبره ده اشنا؟ چېرته چې ګورې غرابه کا که واده یي که خیرات یي بس وروره بغیر وینا به ورته راخوشي. دا نجیب جان اشنا دا خبره یې واقعیت ده چې ګوري بس دا به پکې حاضر وي. دا داسې کې اشنا چې ماشومان هم د لاس نه نیولي او بس را روان کړي ځان یې مشرمه او موږ یې مشرمه. غټ خیرات خور دی دا یار. بس په خیرات خور مشهور دی. السلام علیکم غرابه کا ستړی مشي. ستړی مشي خیر دی وږي خو ناست دی. نه خیر خو دی مانه د حسین واده دی دا غوښې دا حساب کتاب جملې چې وشو تاسو به وخورئ زه بیا نه موږ ته وینا نه ده کړې غرابه کا موږ نه ورځو بغیر وینا څنګه ځي واده ته پردي واده ته بغیر وینا. د کور کې خبره دی کې د وینا څه ضرورت دی نه کوم د واده او د خیرات چې ته نه ویل شوي که نه ورغلې بغیر وینا نه هغه حرامه ده هغه ډوډۍ خبرې مونږ به چې شوي وو که نه څه پته لګي انسان دی دې واده ورځو کې خلکو باندې ډېره بېرته بېشرمي مونږ به تېر شوي څه پته. بس ځکه ته ورځې ورشه موږ ته نه دي ویلي موږ نه ورځو. وایي دا وایي بس نه ورځو. ځای لکه ځای لاړ شئ که نه مزه اوس یې خوند وکړو داسې په دې خېټې په سر راغسې خیرات یې والې دی اوس واده پسې م روان دی. نو ستا پکې څه کار دی تا خو نه دی پخ کړی. دا خیرات خوره یاره یوازې دا غرابه کام نه دی ملامته مانه دا د کلي خلک ګورې نه وروره ټول بغیر ست او بغیر وینا رواني وایي شوې رښتیا دې ویلې ملګریه او زه چې ځو هغه مېلمانه سنبال کړو دا پرېږده اوس راځه دا چای به در باندې زه اوس کړم. اوهو څومره مخلوق راغلی دی. زه ګویم دا ما ته ګوته نیسي وایي ته خیرات خو دی ودونو ته بې وینا ځي ده ته یې ویلې ما دا ماشوم ته ده ته یې ویلې یې بل ته ګوره هغه ته خولۍ چې په سر دا ته یې ویلې بس ما ته راګیا است ډېره ښایسته ډوډۍ کړې وه داسې ښایسته خیرات و دا غوښې داسې دومره ډېره مې خوړې وه اوس ګرځېدی نه شم خو یوه خبره مې
دې خلکو ته مې دې قاره بې وینا څومره راغلي وو ظالمانو آرامه ده وایي بې وینا خیرات ته ځمه بس قرمېږي پکې قرمېږي ودان پې ښه دیده کومه بس وریجې خو د غفلتي دي دادا تا څه حل دې راغستی دی ولې څه چلو شو خیر خو دې و چې راشم به په ګډا به سرې خیرات ته تللی ومه داسې غوښې او چرګان او مسلمانه یو خو د خدای خاطر وکړه مړه بې وینا دې پردي خیراتونو ودونو ته روانې په کلي کې دې په شرمونو وشرمولو نو خیر دی ولې څه چلو شو دا ټول خلک دومره راغلي وو چې ما ته پته ولګېده هر سړی خیرات کور دی پوه شې درې درې ماشومان یې خرینګان به یې داسې راکش کول چوکۍ کې کېنوه ما ته وایي خیرات خور دي مړه بس مم شرموه که نه ګوره هغې ته به ویناګانې شوي که نه نو ته خو ځان ته وګوره که نه ولې په شرمونو شرمې څوک د نوش پردي خیرات هم نشي خوړی دا نو چې سمه خبره درنه کومه نو دغه حل دی جنګ کې د مخې سادان مې راوړه چپه دا ولې ساده دلته کښېنه ښه د ملک صاحب ځای ته خلک راغلي دي نومونه لیکي ځان ته ځم او زما راټول په جرګونه وتې که نه دی وراستی چې دا چې ټوکونه څنګه کښېنم وږی یم موږ له دې څه پخ کړي که نه ځان له خو دې خېټه مړه کړې ده بس خو ته به هم ورغلی وې که نه د کور کې دې خبره دا سړی ورځي وینا دې کې څه ضرورت دی کښېنه ښه که تللی وې که نه دغه شی شي که نه خپله خو بې وینا روانې موږ ته وایي ته به هم ورغلی وي السلام علیکم انجینر صاحب انجینر صاحب کومه لیسته چې تاسو موږ ته ویلې وه د کونډو او د یتیمانو هغه موږ لیکلې ده تاسو راشئ نږدې نه وګورئ ښه نږدې را روان استئ زه صحیح شو زه په خیر راشئ السلام علیکم السلام علیکم ورور هغې نږدې دي را روان دي د خیر السلام علیکم دوست دي مشي په جمع کښېنه برابر کښېنه که نه السلام علیکم وعلیکم سلام سلام راځئ کښېنئ انجینر صاحب کښېنئ ملک صاحب بس تاسو څه وکړه بس زموږ د سره خوښه ده موږ دننه لاړو زه صحیح د کور ودان مننه خوشحاله اوسئ ځئ په مخه ښه شه ښه ملک صاحب تاسو ښه حیثیت مو ښه دی شکر دی الحمدلله په خیر راغلی خیر دی نصیب شه ملک صاحب هغه نومونه دې لیکلي دي چې ما درته ویلي وو نومونه مې مکمل ټول لیکلي دي د خوار او د غریبو زما نوم یې پکې نه دی لیکلی یا کاکا ستا حق نه کېږي مخکې مې درته ویل چې دا د غریبو خلکو حق دی زه غریب یم که نه وایي زه تاسو سره به دې کیمپ کې نه اوسېږم ګوره کاکا دا د زکات پیسې دي هغه خلکو ته موږ ورکوو چې څوک زکات اخلي او د زکات مستحق وي نو ولې زه په څه شي مالدار یم زه هم خوار غریب یم ګوره کاکا لانجې مه کوه کوم ځای کې چې لانجې کېږي بیا موږ هلته امداد نه تقسیموو مړه چې رښتیا را باندې وی نو د ستا خو دوکانونه دي سوزکي دي او بیا هم د زکات پیسو ته دې دا لاس داسې نیولې دی لږ دې خپل ګریوان کې سوچ وکړه مړه دوکانونه خو شته خو مې د زامنو دي او پاتې شو سوزکي دوه سوزکي دي زاړه دي د دوکانونو کرایه راوړم او په سوزکو یې لګومه نو ما هغه غریب پاتې شوم وکاکا څوک چې د زکات مستحق نه وي او زکات اخلي نو را روان کال ته نورم سپیره کېږي انجینر صاحب درته رښتیا وایي که نه ورشه عالمانو نه پوښتنه وکړه زموږ په خوله خو د یقین نه کېږي ښه چې داسې ده نو زه به نور د زکات او د خیرات مال نه لرم زما د توبه یاده ما معاف کړي په ما نه کېږي زه بیا نه لرم او تاسو ته مې هم چې په چا زکات نه کېږي ګوره چې لاس ورته ونیسي دا د غریب او د مسکین حق دی ښه جب کې بیا نه اچوئ او بس زه به دننه نور نه لرم